د ویډیو شروع کېدو نه مخکې خو به زه تاسو ته دا ووایم که تاسو غواړئ چې وخندئ یا خوشحاله اوسئ نو راشئ دا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته پاته ده چې میوزیک یو داسې شی دی چې انسان یې د خپل ذهن د خوشحالولو لپاره یوز کوي. نو دارنګه بله ورځ مو یوټیوب کولاو کړ چې ته مزیدار میوزیک واورو. کله مې چې یوټیوب کې پښتو میوزیک باندې کلیک کړ نو په سر کې د رضا نور په نوم باندې ټریک راغی. کله مې چې دا ټریک پلی کړ نو په داسې قسم مې وخندل چې چېرته موږ ژوند کې داسې نه دي خندلي. بیا چې موږ د دې په براشې په انټرنیټ باندې سرچ وکړو نو موږ ته معلومه شوله چې انسان د یو څو پیسې او د څو شپې شهرت ته پوره ډېر څه کولی شي. لکه څرنګه چې دا غیر معیاري سندرې ویایي او رښتیا ده بله نه خبر شئ دا خو د شاعرۍ دعا کوي او ویایي چې زه رضا نور شاعر نو دلته کې به زه دا ووایم چې که د شاعران د تو په قسم وي نو کورینه دی وران شي. خو زه به دلته دا ریکویسټ وکړم چې د شاعر نوم سره لوبې کول او یو جاهله انسان ځان ته شاعر ویل زما په نظر خو دا د شاعرۍ توهین کول دي. که تاریخ ته وګورئ د پښتو سندرې ډېرې په څاپ راونې وې تر دې حده پورې چې نورې ژبې ته ترجمه شوې خو اوس چې په کوم څاپ باندې راونې دي د تو څنګه نان ایجوکیټډ خلک د لوسه دي. نو که چېرې ما ته چا ووایي چې ته دا نن سبا ګانې ولې نه اورې نو زه به دا ورته ووایم خو د دې په اورېدلو نه د بیزې او د غوا اوس ډېر زبردست دی. چېرته په مې توتو باندې خو به یې پوه شي سندرې خو هغه پخوا وې کومې چې تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پراتې دي. د وطن لارو ته ګورما جانانه ستانو د ملکۍ څوک او کوي څوک نه راځي یاري د زړه کزر خبره نه شوه که نه کله دې بیا دې نه مجبوروه